ولې بنګلادیش له افغانستان څخه لوبه وګټله، څه مشکل و او همداشان د لوبې ګټلو وروسته د بنګلادیش لوبډلمشر شکیب الحسن خپلو خبرو کې کومو ټکو ته اشاره کړې ده او همداشان بیا راشد خان څه ویلي دي او څنګه له مریضۍ سره مخامخ شوی دی، کومه مریضي لري، نو دغه خبرې هم لرو. خو لومړی هم د لوبې معلومات. خو که هر چا ایران ټي وي یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، په مهربانۍ سره یې سبسکرایب کړئ. د بنګلادیش په کورباتوب د درې اړخیز سیریز په شپږمه لوبه کې بنګلادیش وکولی شول چې د شکیب الحسن د ښکلې توپ وهنې پر مټ افغانستان ته ماتې ورکړي او په دې سره یې د 15 کلو ځنډ وروسته له افغانستانه 20 اوریزه لوبه وګټله. د دې سیالۍ پچه د بنګلادیشي لوبډلې لوبډلمشر شکیب الحسن وګټله او لومړی افغانستان ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. افغانستان په ټاکلو 20 اورونو کې د 7 لوبغاړو په سوځېدو سره 138 منډې جوړې کړې او بنګلادیش ته د سیالۍ د ګټلو په موخه 119 منډې هدف کېښود. د افغانستان لپاره د دواړو پیلیزو لوبغاړو رحمن الله ګربز او حضرت الله عزازي ښه پیل وکړ او دواړو لوبغاړو ترمنځ په لومړی وکټ د 15 منډو ملګرتیا وشوه، خو وروسته افغانستان منځنیو لوبغاړو ښه لوبه ونه شوه کولی او وار په وار یې خپلې وکټې له لاسه ورکړې. د افغانستان لپاره په توپ وهنه کې حضرت الله عزازي په 15 توپونو 40 منډې وکړې، 6 څلوریزې او 2 شپږیزې بیټینګ کې شاملې وې. دغه شان رحمن الله ګربز په 28 توپونو 29، شفیق الله په 22 نه سوځېدلی، راشد خان 11 نه سوځېدلی او نجیب الله زدران 14 زیاتې منډې وکړې. د بنګلادیش لخوا په توپ اچونه کې عفیف حسین 2، شکیب، مستفیض، شفیع الاسلام او سیف الدین یوه وکټه ترلاسه کړه. بنګلادیشي لوبډلې د یاد هدف په تعقیب کې پیل ښه نه و او په 12 منډو کې خپل 2 اوپنران له لاسه ورکړل، خو وروسته د لوبډلې مشر شکیب الحسن د لوبې مسؤلیت په غاړه واخیست او په 45 توپونو یې 70 نه سوځېدلې منډې وکړې او خپلې لوبډلې ته یې په 4 وکټو بریا ورکړه. د نوموړي په توپ وهنه کې 8 څلوریزې او 1 شپږیزه شامله وه. د بنګلادیش لپاره په توپ وهنه کې مشفق الرحیم 26، مصدق حسین 9 سوځېدلې منډې وکړې. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې نوین الحق او راشد خان 2 وکټې ترلاسه کړې. دغه شان کریم جنت او مجیب زدران یوه وکټه ترلاسه کړه. یاد د دې چې د سیالۍ غوره لوبغاړی هم شکیب الحسن ونومول شو. شکیب الحسن په خپلو خبرو کې ویل چې د تیرو څو میاشتو راهیسې په 20 اوریزو سیالیو کې نه یو ځلیدلی او زموږ هڅه همدا وه چې په دې کې ښه کار وکړو. نوموړي ویل دا احساس نه کوو چې آوټ هم شوی دی، بلکې نن سیالۍ کې د 2 ورځ وه او ښه لوبه یې وکړه. نوموړي دا هم ویل چې په دې سیالۍ ګټلو سره د راتلونکي پیلوبې لپاره چې د سه شنبې په ورځ ډکې ښار کې ترسره کیږي مورال لوړ شوی دی. د افغانستان خلاف د 4 پرله پسې ماتو وروسته دا د بنګلادیش لومړی بریا وه. راشد خان بیا په خپلو خبرو کې ویل چې د منځنیو لوبغاړو ښه لوبه ونه شوه کولی او موږ مقابلې لوبډلې ته د ښه هدف ورنه شو کړی. همدا علت و چې موږ سیالي بایلوده. نوموړي د خپلې روغتیا په اړه هیله وښوده او وویل چې 70 یا 80% روغ رمټ دی او د فاینل لوبې لپاره 2 ورځې وقفه ده او تر هغې شاید روغ رمټ شي او کومه ستونزه به احساس نه کړي. یاد دې وي چې د لوبې پر مهال د راشد خان په پښه کې درد شو او تر یو څو مودې له لوبې بهر شو، خو وروسته لوبې ته راښکته شو او په ټپي حالت کې بالینګ ترسره کړ.